د ډالرو په قاچاق بندیز د ملا حسن اخوند دفتر ته آزاد څه ویلي او خلکو ته یې څه خبرداری ورکړی، خلک له ځان سره څومره ډالر لیږدولی شي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا دفتر نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې هیڅوک نشي کولی د هوایي ډګرونو له لارې له 500,000 څخه زیات او د ځمکنیو سرحدونو له لارې له 500 څخه زیات ډالر بهر انتقال کړي. په یاده اعلامیې کې ویل شوي که څوک له پورته اندازې څخه ډیر ډالر نقل کړي د هر 1 میلیون ډالرو د لیږد په مقابل کې به یو کال تر 1 میلیون کم د هر 1 لک په مقابل کې به 1 میاشت او له لک کم تر پورته په دوهم بند کې ټاکل شوې اندازه ډالرو په مقابل کې به تر 10 ورځو پورې محبوس کیږي. په یاده اعلامیې کې د افغانستان څخه بهر د سرو زرو او قیمتي ډبرو په قاچاق هم بندیز لګول شوی دی. په بیان کې همدارنګه راغلی چې له هیواد څخه د قاچاق پر مهال نیول شوي پیسې او سره زر د افغانستان بانک ته سپارل کیږي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ ویلي چې افغانستان ته د سیمې هیوادونو اړوندو پیسو قاچاق هم بند دی. د طالبانو حکومت پر داسې مهال له افغانستان څخه بهر د زیاتو ډالرو او قیمتي ډبرو پر قاچاق بندیز اعلانوي چې تر دې مخکې له افغانستان څخه پاکستان او ایران ته د ډالرو او قیمتي ډبرو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په کابل کې د سرای شهزاده یو شمېر صرافانو مخکې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو اصلي لامل د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو کمیدل او بهر ته یې قاچاق دی. دوی له اړوند مسؤلینو څخه غوښتي و چې د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.